السلام علیکم محترم وروره دا سوال خو پوره راغلی نه دی او دا تا د بل چا نه ریکارډ را لېږلی دی. سوال داسې دی لنډ چې په بس کې یا په جهاز کې یا د سورلۍ په ګاډي کې فرض مونځ کېږي که نه، نو دا زموږ مذهب دی چې فرض مونځ په سورلۍ کې نه کېږي چې روانه وي. ښه نفلي مونځ چې دی نو دا سړی په سورلۍ کې کولی شي. مسله داسې ده که د فرض مونځ وخت او سړی په ګاډي کې سور و، لاره خطرناکه وه، سفر و، کوزېدلی نه شو، ودرېدلی نه شو، نو دی به تشبه بالصلات کوي. تشبه بالصلات دا معنا چې دی به شکل او صورت د مانځه جوړ کي، الله اکبر به نه وایي، غوږونو ته به ګوتې یوسي، په نامه به لاس کېږدي او الحمد به نه وایي، او د رکوع دپاره به سر ټیټ کي، تسبیح او الله اکبر به نه وایي، او سجدې دپاره به سر لږ ډېر ښکته کي خو تسبیح او الله اکبر به نه وایي. که 3 رکاته فرض وي د ماښام نو درې به وکړي، که 4 رکاته وي نو 4 به وکړي، او بیا چې کله ګاډی ودرېږي او موقع پیدا شي نو واپس به دی بیا دغه مونځ دوباره کوي. نو دلته د انسان دماغو ته یو سوال راځي چې دا تشبه بالصلات څه فایده چې مونځ شوی نه دی او دوباره یې کوي. نو د تشبه بالصلات فایده دا ده چې سړی به په دې مونځ باندې په دې تشبه باندې د مونځ د قضا کېدلو د عذاب نه بچ شي. دا مسله په فیض الباري کې شانور شاه کشمیري صاحب هم لیکلې ده او دا په عمدة القاري کې هم راغلې ده، او دا مسله چې ده نو دا په یو بل کتاب زمونږ او ستاسو د مسلک چې هغې ته الموسوعة الفقهیه وایي هغې هم لیکلې ده.